نن مې یوه بله واورېدله خو په دې خپل پیلني کلي کې د خپله لور په تربورانو کې ورکړې وه. نو په دې جرګه کې یو مشر ناست و، هغه ورته ویلې چې خانه د کلي وځه خو د نرخه مه وځه. السلام علیکم، زه یم مهران زمان او تاسو ګورئ درشل ډیجیټل ټي وي. نن مې یوه بله واورېدله، یو بل متل چې زړه او ذهن مې په ګرفت کې راغی او ما ویل چې راشه خپلو کتونکو سره هم شریک کړم. ډېر یو ښکلی متل وایي چې د کلي وځه خو د نرخه مه وځه. نو د دې متل په شا مې دا کیسه واورېدله چې یو سړی و، ډېر غریب و، په یو کلي کې اوسېدلو. نو څه وخت بعد د دې کلي نه د خپله کډه واغېستله او په بل کلي کې آباد شو. خو په دې خپل پیلني کلي کې د خپله لور په تربورانو کې ورکړې وه. نو چې دا کله دې بل کلي ته لاړې، نو دا خو ډېر غریب هم و، خو هغه تربورانو یې بیا هم د سره رشته ساتله او د دې لور پسې راغلل او د دې د واده لاس یې وغوښتلو د دې د پلار نه چې موږ ته د واده تاریخ راکړئ، نیټه راکړئ. نو هغه پلار یې پې ډېره یو غټ دغه کېښوستلو، د خوراک او د سامانونو یو غټ فرمایش یې کېښوستلو چې زما مېلمنو ته به دومره خوراک او دومره دغه به ورته ورکوئ او زما لور ته به هم دا شیز کوئ، کم چې د هغې د وس نه ډېر بره. نو د تربورانو خو به ورته ویلې چې یاره ته خپل څادر ته ګوره او زمونږ څادر هم درته معلوم دی، نو لکه دومره فرمایش زمونږ نه وکړه چې څومره مونږ پوره کولی شو. خو دې سړي ورسره نه منله. نو څه وخت بعد همدې تربورانو یې د کلي یوه جرګه راواغېستله او دې سړي پسې لاړل. جرګې والا هم ورته وویل چې یاره دا زمونږ نه د کلي دستور دی او نه دومره وس مونږ نه دوی لرلی شي او نه کلي والا خلک یې لرلی شي. خو ده بیا هم خپل ضد نیولی. نو په دې جرګه کې یو مشر ناست و، هغه ورته ویلی چې خانه د کلي وځه خو د نرخه مه وځه. یعنی که د کلي نه وتی هم یې خو د نرخه مه وځه، مطلب خپل ضد مه نیسه او چې څومره در سره دوی کولی شي نو کوشش وکړه چې هغه عمره وکړي او دا رشته وشي. نو پس د هغې نه د دې کیسې نه پس دا متل ډېر روزمره زندګۍ کې مشهور شو چې د کلي وځه خو د نرخه مه وځه. نو ګرانو کتونکو، دغه زمونږ د نننۍ ورځ متل. امید لرم ستاسو به ډېر خوښ شوی. ملاویږو په نوي کست کې. د خدای په امان.